د غیبت د ماښام په دعا کې موږ ځانونه د لوی خدای خدمت ته وړاندې کوو او موږ ته د هغه د خدمت کولو توان راکړه. ای خدای، موږ د وخت د امام صلی الله علیه وسلم بندگان وګرځو. دا څومره ښکلې ده. دا مسله د وحی دورې یا د غیبت دورې سره هیڅ تړاو نه لري. انسان هر وخت کولی شي د امام علیه السلام خدمتګار وي او له دې نه لوړ او ستر څه نشته چې موږ د امام عصر علیه السلام د خدمتګارانو په توګه مشهور شو. په خپلو ورځنیو اونیزو میاشتنیو پروګرامونو کې باید ووایو یو داسې کار وکړو چې یوازې د امام زمان علیه السلام لپاره وي، او له دې نه لوړ او ستر څه نشته چې موږ خلک د امام عصر علیه السلام سره اشنا کړو. یتیم هغه څوک دی چې له خپل امام نه بیل شوی وي، او که څوک وکولی شي هغه کس د خپل پلار امام عصر علیه السلام لاس ته ورسوي، دا تر ټولو ستر خدمت دی. او د خدمت کولو په برخه کې تل دا خبره شته چې که ته رښتیا هم د یو ارباب خدمتګار وي، نو هغه هم ستا ژوند ته پام کوي. څومره ښکلی به وي چې زه د یو شی په توګه هغه صفت چې راته ویل کیږي د امام عصر علیه السلام خدمتګاري وي، او د دې باور سره ژوند وکړم چې زه څومره خوښ او ښه ارباب لرم. ته د مزد په شرط د ګدایانو په شان بندګي مه کوه، ځکه چې خواجه په خپله د بنده پالنې طریقه ښه پېژني.